The too long تاسو دا ویډیو ګورئ بیا د دې فني کمنټس لیټس گو. دا اوس نن سبا ډیر زیات مشهور دی او خلک په ویډیو سازي په ټیک ټاک، یوټیوب، فیسبوک، انستګرام کې اپلوډ کوي او په میلیونز کې ویوز اخلي. که تاسو هم داسې ویډیوز جوړ کړئ په ټیک ټاک یا په نورو سوشل میډیا کې اکاونټس جوړ کړئ هلته کې اپلوډ کوئ، زر تر زر به تاسو خپل اکاونټ ګرو کولی شئ، ډیر زیات فالوورز په اغستې شئ. تاسو به لیدلی چې دغه رنګ ویډیوز تاسو له په کم ځای کې مخلي درځي ډیر زیات لایکس پی نوی نوی اکاونټس خو ویوز په میلیونز کې. او زیاتره ملګری وایي چې داسې ویډیوز موږ جوړولای څنګه شو. که تاسو دا یو ویډیو پوره وکتل تاسو به زده کوئ چې څرنګه موږ په دې وایس باندې دغه رنګ ویډیوز جوړولای شو او د دې نه تاسو پیسې هم ګټلی شئ. که تاسو په فیسبوک کې ډیلی ویډیوز اپلوډ کوئ، ریلز اپلوډ کوئ، فیسبوک به تاسو له کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ درکړي، تاسو بیا ښې ډېرې پیسې هم ګټلی شئ. نو دا ویډیوز موږ جوړولای څنګه شو مکمل طریقه کار درته ښیم. خو که تاسو چینل نه سبسکرایب کړی لازمي سبسکرایب کړئ، ځکه دغه رنګ انفارمیټیو ویډیو زری چینل ته خېجوم چې تاسو نه بیا میس کیږي نه. او کوم ملګري چې ټیک ټاک نه دې ویډیو د پر راغلي نو هغه ماته په کمنټ کې ضرور یس ولیکئ. نو زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته. زما د موبایل سکرین تاسو ته ښکاري. د ټول ډول خو تاسو له دوه شیزونه ډاونلوډ کول، یو دی بیک ګراوند او بل کوم دی یو ایویټار به تاسو له پکاري او تاسو ډاونلوډ کوئ. د کوم ځای ډاونلوډ کولی شو لاړ شئ کروم کولاو کوئ، په کروم کې تاسو سرچ کوئ پینټریسټ. چې کله هم تاسو پینټریسټ سرچ کوئ دا فرست نمبر کوم ویب سایټ دی دا به تاسو کولاو کوئ. دلته کې مختلف قسم ډېر شي بیک ګراوندز دي او تاسو ډاونلوډ کوئ. داسې قسم بیک ګراوند ډېر زیات دي. که تاسو ته نه راوړي نو دلته کې دا سرچ بار دی، په دې کې به تاسو ولیکئ GRID دا مو لیکلو او بیا تاسو بیک ګراوند سرچ کوئ. چې کله هم تاسو سرچ کوئ نو دغه رنګ ډېر شي بیک ګراوندز به تاسو ته راوړي چې کم یو هم ستاسو خوښي هغه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. زما پکې اوس کوم دی دا یو بیک ګراوند خوښ شو، زه به یې لانګ پریس وکړم او په ډاونلوډ ایمیج باندې به کلیک کوم، دا به زما سره ډاونلوډ شي. خو یو بل پکې تاسو خپل اکاونټ لازمي لاګین کړئ. چې کله هم تاسو دا ډاونلوډ کړئ اوس بل یو شیز هم موږ ډاونلوډ کوو. دلته کې په پینټریسټ کې په سرچ بار کې تاسو لیکئ کارټون کریټر یا تاسو لیکئ کریټر کارټون. دلته کې مختلف قسم ډېر شي ایمیجز دي چې کم یو هم تاسو خوښي هغه تاسو ډاونلوډ کړئ، کم یو هم تاسو په ټاپ باندې لګول غواړئ. زما پکې دا یو خوښ شو، په دې لانګ پریس وکړم په ډاونلوډ باندې به کلیک کوم. زما چې کوم دی نیم پرې کار وشو. اوس دا دواړه تاسو ډاونلوډ کړه، دا به تاسو صرف ون ټایم ډاونلوډ کوئ، بار بار ډاونلوډ کولو ضرورت نشته. اوس که تاسو په یوټیوب یا ټیک ټاک یا فیسبوک په هر ځای کې تاسو فني ویډیو خوښ شي او هغه باندې تاسو ویډیو سازول غواړئ، بالکل اوس په اسانه سازولی شئ. را به شئ که تاسو په ټیک ټاک یو ویډیو خوښ شوه او زما چې کوم دی په ټیک ټاک کې دا ویډیو خوښ شو، زه به دا ډاونلوډ کوم. زه به شیر باندې کلیک کوم او په کاپی لینک باندې به کلیک کوم. چې کله زه دا لینک کاپی کوم را بشم پلی سٹور کې به تاسو اوس یو ځل صرف د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. پلی سٹور نه به تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، سرچ پکې آل ویډیو ډاونلوډر 2025 د اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ، اوپن به کړئ، دا تاسو له ویداوت واټر مارک ویډیو ډاونلوډ کړئ. دلته کې دا یو بٹن د پرې باندې به کلیک کړئ، دا لینک په پیسټ شي، بیا تاسو په میتھډ 0 باندې کلیک کړئ، دا ویډیو به تاسو سره فل په ایچ ډي کې په 100 سکند کې ډاونلوډ شي. تاسو کتلی شئ زما سره ویډیو ډاونلوډ شو. او چې کله تاسو ویډیو ډاونلوډ کوئ نو دغه ویډیو کمنټ سیکشن ته ځئ او چې کوم کمنټس باندې تاسو ویډیو سازول غواړئ د هغې نه تاسو سکرین شاټ وباسئ. دغه رنګ ما د سکرین شاټ واخیستو، بل ځای کې چې کوم مزیدار کمنټ د هغې نه تاسو سکرین شاټ واخلئ. اوس به دا ویډیو موږ په CapCut کې ایډیټ کوو، مکمل طریقه کار درته ښیم. اول تاسو ځان پوه کړئ بیک ګراوند به ډاونلوډ کړئ، دا صرف یو ځل دی د پینټریسټ نه. بیا چې کوم دی دا ایویټار چې کوم دی دا به تاسو ډاونلوډ کړئ، دا به تاسو صرف یو ټایم ډاونلوډ کړئ. بیا چې تاسو ویډیو خوښیږي هغه تاسو ډاونلوډ کوئ، د هغې د کمنټس د سکرین شاټ وباسئ. اوس په هغه ویډیو موږ ایډیټ کولی څنګه شو دا درته ښیم. CapCut کولاو کوئ، چې کله تاسو CapCut کولاو کوئ د ټول ډول خو تاسو د بیک ګراوند راواخلئ کم چې تاسو اوس ډاونلوډ کړی دی. دا بیک ګراوند ما راواخیستو، دا به زه اوس لږ دې طرف ته راولم چې یو 15-20 سیکنډ شي. دا بیک ګراوند ما راواخیستو، زه به اوس دلته کې پرې اورلی باندې کلیک کوم، دا تاسو ته ښکاري اورلی. پر یې باندې به تاسو کلیک کوئ، ایډ اورلی باندې به کلیک کوئ او دلته کې چې کوم تصویر موږ ډاونلوډ کړو ایویټار دا به تاسو دلته کې ولګوئ. بره به دلته کې ولګوئ. چې کله تاسو دلته کې ولګوئ اوس به څه کوئ، دا به د اخري یخ ته دغه رنګ راولئ. اوس تاسو په کومې ویډیو باندې ویډیو سازول غواړئ هغه به تاسو د ګیلرۍ نه راواخلئ، پرې اورلی باندې به کلیک کوئ، په ایډ اورلی باندې به کلیک کوئ، دلته کې به ویډیوز ته راشئ او په دې ویډیو باندې زه سازول غواړم. دا به دلته کې ولګوم، د خپل خوښې د خپل حساب تاسو غټولی کچولی شئ، هغه مرې تاسو ولګوئ. چې کله هم تاسو دا سیټ کوئ دې نه بس په تاسو د ښۍ طرف ته راشئ، دلته کې به لیکلی فریز، دا تاسو ښکاري، پرې فریز باندې به کلیک کوئ، دا اوله سر به لږ فریز شي. چې کله هم دا فریز شي اوس تاسو بیک راشئ، دلته کې لیکلی دی آډیو، پرې آډیو باندې به کلیک کوئ، دلته کې لیکلی ریکارډ، په ریکارډ باندې به کلیک کوئ. اوس په دلته کې تاسو په خپله باندې خبرې وکړئ، مطلب څه به وایئ. د ټول ډول تاسو دا ویډیو وګورئ، بیا د دې فني کمنټ، د ټول ډول تاسو دا ویډیو وګورئ، بیا د دې فني کمنټس. لیټس گو. اوس د کوم ځای پورې دا خبرې شوې دي د هغې پورې به تاسو دا فریز کومه حصه ده دا به هم تاسو دې طرف ته راولئ، د فریز دا حصه چې کوم ته دا به تاسو دې ځای پورې راولئ. دا تاسو راوسته. اوس تاسو پرې وایس باندې کلیک کوئ او دا تاسو د ښۍ طرف ته معمولي سکرول کوئ، دلته کې لیکلی دی آډیو افیکټ، پرې باندې به کلیک کوئ. کله تاسو پرې باندې کلیک کوئ، دلته کې لیکلی دی وایس کریکټرز، پرې باندې به کلیک کوئ. دلته کې یو ساوند دی ما په فیورټ کې ارتلی دی، د هغې نوم دی ټریکسټر.
تاسو دلته کې د ال تراشي دلته کې پر سرچ بار کې ولیکئ ټریکسټر تاسو ته براوړي په فیورټ کې ورته وي چې کله زه پرې باندې کلیک کوم دا بس پرې زما پرې आवाज باندې اپلای شي تاسو د आवाज چې کوم دی دا ایډیټ هو دي نه بس په ویډیو ولګي چې ویډیو ولګي په کوم ځای کې ویډیو ختم شي اوس د کوم ځای پوری ویډیو دا هغه ځای کې پوری بتا سره شي ویډیو ختم شو اوس بدل کې تاسو سکرین شاټ راخلی د سې سکرین شاټ کم کمنټس ته چې تاسو سکرین شاټ استلې به تاسو راخلی تاسو بیا پرې اورلې باندې کلیک کړئ ایډ ورلې باندې وکلیک کړئ امیجز ته براشي اوس تاسو کوم یو کمنټ راغستل غواړئ اب تاسو دلته کې راواخلی را بشي تاسو تصویر په اورلې باندې واغستو کراپ ته براشي کراپ تراشي کم یو تاسو خوخته هغه تاسو راواخلی و زما چې کوم دی دا یو کمنټ اسی مثلا دا مې خوښ شو دا به پر سکرین باندې سیټ کم دا کمنټ ما پر سکرین باندې سیټ کو اوس په ځل ته کې سو کم د چې سویل دي اب ز بیا وایس کې ریکارډ کم دلته به پر اډیو باندې کلیک کوم پر ریکارډ باندې کلیک کوم اوس د سویلی نو زه اوس دلته کې وېما زه پر ریکارډ باندې کلیک کوم د شاهد خان نه ښه اکټینګ کوي اوس کوم دی دا وایس په پرې باندې مزه کلیک کوم دی خې طرف ته سکرول کوم او هغه وایس افیکټ چې کوم دی اډیو افیکټ او پیزا په دې باندې هم ورورته زه پرې اډیو افیکټ پرې باندې کلیک کوم چې کله زه پرې باندې کلیک کوم دلته کې لیکل وایس کریکټر د مو فیورټ کړتلې تاسو په فیورټ کې ورته وي ټریکسټر چې کوم ساوند دی ساوند افیکټ اډیو افیکټ پرې باندې تاسو دا به اپلای کړئ د دې ځکه پوری دا وشو اوس په تاسو کوی را بشي ټیک ټاک ته دم تاسو ون ټایم ډاونلوډ کړئ د ځان سره سیو کړئ دلته کې تاسو سرچ کړئ فنی میمز دلته کې مختلف قسم ډیر شي میمز به تاسو ته راوړي د خندا والا دا ټول به تاسو ته راوړي چې کم یو تاسو خو تاسو ډاونلوډ کړئ اوس د دې نه بعد به یو میم تاسو لګوي چې مطلب پر ویډیو کې ټویسټ پیدا کړي نو په اورلې باندې به کلیک کړئ ویډیو باندې به کلیک کړئ او ما دلته کې دا یو ویډیو ډاونلوډ کړی دا به دلته کې ولګوم چې کله زه دلته کې ولګوم نو تاسو بیا کتلی شئ چې دا څومره مزیدار جوړیږي دغه رنګ دینه بعد تاسو بل کمنټ راوغلی چې څومره په کمنټ په کې تاسو په ویډیو کې راوستل غواړئ هم دغه رنګ اورلې په اخلي او اډ کوئ تاسو د ریزلټ اول وګورئ اوس تاسو د ریزلټ وګورئ چې دا څنګه ویډیو رااله ویډیو وګورئ بیا د فری کمنټس لیټس گو تتوا کوا کده ګلباز د دم خانه نه مې د جمعات جوړ نه کو زمانم په طالبې نه اسی وی چې طالبې هغه مړ کو نو د شراب مړ کو ورخصا شاهد خان نه ښه اکټینګ کوي نو دغه رنګ چې کله تاسو ویډیو تیار شي بیا تاسو بر پر ایکسپورټ باندې کلیک کړئ د ځان سره ډاونلوډ کړئ په ټیک ټاک یوټیوب یا نورو سوشل میډیا کې تاسو اپلوډ کولای شئ او ډیر زیات ویوز په اغستې شي په ټرینډینګ کې تاسو په خپل نوی اکاونټس وایرل کولای شئ امید لرم چې ډیر کسان مو په شوي اوس په ځان ویډیو دغه رنګ جوړولای شو که څوک نه پوه شوي نو دا ویډیو تاسو دوباره وګورئ ان شاء الله بیا په پوه شئ او که چینل هم نه سبسکرایب کړئ لازمي سبسکرایب کړئ